سلامونه دوستانو په دې لچ تاسو به راته روغ جوړ وای. ګران دوستانو زه یم سید الله حسن او په نوي ویډیو کې تاسو درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې د باینانس څخه خپل موبایل ته د ایزي لوډ په شکل پیسې راولېږو. دوستانو که چېرته تاسو غواړئ چې په خپل باینانس کې کرایپټو کرنسي لرئ او غواړئ د کرایپټو کرنسي له باینانس څخه خپل موبایل ته د ایزي لوډ په شکل راولېږئ، نو په نوي ویډیو کې تاسو ته ډېره اسانه او په زړه پورې طریقه درښایم چې تاسو کولی شئ د باینانس څخه هر ډول البته کرایپټو کرنسي BUSD او کرایپټو کرنسي خپل موبایل ته د ایزي لوډ په شکل راولېږئ. نو دوستانو په نن ویډیو کې زه تاسو ته درې اسانه طریقې درښایم چې د دریو طریقو څخه په ګټه اخیستنې سره تاسو کولی شئ د باینانس څخه کرایپټو کرنسي خپل موبایل ته ولېږئ. دوستانو تاسو به راشئ خپل موبایل کې به باینانس اپلیکیشن را خلاص کړئ. دوستانو تاسو دې په یاد تاسو باید مخکې له مخکې باینانس جوړ کړی وي او باینانس مو ویریفای کړی وي. دوستانو کله چې تاسو خپل موبایل کې باینانس اپلیکیشن را خلاص کړ، د ټول نه اول به دوستانو تاسو څه وکړئ، دلته به راشئ زما نیټ یو څه سلو دی، په دغه مور اپشن چې کوم معلومیږي په دغه به تاسو ورته کلیک وکړئ. زه انتظار کوم تاسو خپل بیلانس درښکاره کوم. دلته تاسو ته زما بیلانس ښکاري، په دغه خو BTC سره دی. زما بیلانس کې چې دی اوس مهال لپاره 2 څومره ډالر دی درته ښایم. دغه دی دوستانو تاسو ته ښکاري چې زما په بیلانس کې 2.1 ډالر دی BUSD دی. د دې لپاره دوستانو تاسو راشئ په دغه مور اپشن چې کوم دلته په دې کونج کې ښکاري په دغه به کلیک وکړئ. کله هم دوستانو دلته کلیک وکړ، دا کې به تاسو دوستانو دلته لاندې راشئ، بیخي زیات اپشن دی. باینانس یو ډېر غټ اپلیکیشن دی، په دې کې ډېر زیات کارونه کېږي. خو تاسو څه طریقه درښایم دوستانو، تاسو به دلته راشئ د ټریډ اپشن ته. ټریډ اپشن ته چې راغلی په دې کې تاسو ته لاندې یو اپشن راځي موبایل ټاپ اپ، یو دغه طریقه ده. د دې لارې تاسو مستقیما خپل موبایل ته پیسې لیږلی شئ. د افغانستان هر سیم کارت تاسو لیږلی شئ، نه یوازې افغانستان بلکې د نړۍ هر سیم کارت تاسو ترې لیږلی شئ. دوستانو کله چې او لاندې به راشئ، دوه نورې اپشن هم تاسو درښایم. لاندې چې راغلی وروستی اپشن تاسو ته یو راځي مارکیټ پلیس. په دغه مارکیټ پلیس اپشن باندې به دوستانو تاسو کلیک وکړئ. دې کې تاسو ته اوس بله طریقه تاسو درښایم. دوستانو دلته دوستانو په دې کې څو خوندور اپشن دي. لومړی موبایل ټاپ اپ یا موبایل الفا په نوم اپشن دی. په دغه ځای چې تاسو کلیک وکړئ تاسو خپل موبایل ته پیسې ترې لیږلی شئ. خو دوستانو په دغه اپشن کې یو څه فیس درنه ډېر کټ کیبل کېږي. تاسو ته زه بله طریقه هم درښایم. او بل دوستانو گیم ټاپ اپ، په دې کې خوندور اپشن دغه دی گیم ټاپ اپ. په دې مطلب چې تاسو PUBG فری فایر نور ټول ګیمونه چې دي هغې لپاره چې کومه دوی ځانګړې کرنسي وي، لکه د PUBG ګیم لپاره دوستانو UC دی، تاسو هغه هم ترې اخیستلی شئ او هغه هم ورته لیږلی شئ. دوستانو په دې کې چې لاندې راشئ تاسو ته یو بل اپشن راځي د بیټر فیل په نوم. دوستانو د دې بیټر فیل په ذریعه هم تاسو کولی شئ خپل موبایل ته پیسې ترې ولیږئ. دوستانو د بیټر فیل طریقه ما تاسو ته ښودلې وه چې د بیټر فیل له لارې موږ څنګه خپل موبایل ته کرنسي لیږلی شو. د ټرسټ والېټ څخه، میټا ماسک څخه، بل هر والېټ څخه تاسو کولی شئ د بیټر فیل په ذریعه سره خپلې پیسې موبایل ته د ایزي لوډ په شکل ولېږئ. په دې کې کرنسیانې بیا زیاتې لیږل کېږي. دوستانو دغه طریقې په اړه ویډیو لاندې ډسکرپشن کې تیار لینک هغه هم تاسو کتلی شئ. زه شاته راځم دوستانو، تر ټولو غوره طریقه چې ده هغه دلته دغه اپشن دی. دوستانو په دې کې فیس هم تاسو نه کم کټ کوي، مصرف هم در باندې کم راځي. دغه ده موبایل ټاپ اپ. دوستانو تاسو به راشئ په دغه اپشن به کلیک وکړئ. په دې کې دوستانو تاسو نه ډېر کم فیس کټ کوي. لومړی تاسو به دلته خپل موبایل نمبر ورته ولیکئ. ما خو له اوله خپل نمبر لیکلی دی، تیار پکې سلیکټ شوی دی. زه په همدغه نمبر پیسې لیږم. دوستانو که تاسو غواړئ چې اوس دلته اول دغه ځای کې دوستانو تاسو دغه نیټورک چینج کولی شئ. مقصد افغانستان د اتصالات شبکې ته زه لیږم، تاسو دلته د افغانستان خپل شپږ وړه شبکې انتخابولی شئ. افغان BCM، روښان اتصالات، MTN، سلام، د 5 وړه شبکې چې هر یو تاسو وغواړئ هغې ته تاسو دغه پیسې بیا لیږلی شئ. دوستانو بل که تاسو غواړئ د نړۍ بل هېواد ته پیسې ولېږئ، تاسو دلته کلیک وکړئ او د نړۍ بل هېواد ته هم پیسې لیږلی شئ. هېواد انتخاب کړئ. دوستانو هر هېواد تاسو غواړئ په دغه لیست کې بل هېواد نمبر ته هم تاسو ترې پیسې لیږلی شئ. خو زه اوس غواړم خپل افغانستان نمبر ته پیسې ولیږم. دوستانو که چېرته تاسو په دغه نمبر کلیک وکړئ، تاسو ته خپل موبایل کې موجوده کوم څومره نمبران دي، څومره شمېرې دي، ټولې دلته رااخلي او هغو کې چې هر یو ته تاسو غواړئ خپل ملګري ته پیسې ترې ولېږئ، کرایپټو کرنسي هغه ته هم لیږلی شئ. ډېر خوندور اپشن لري دوستانو. په دې کې تاسو ته دلته څو دوستانو په دې کې تاسو د 15 افغانۍ نه نیولې چې تر 4000 افغانیو پورې لیږلی شئ. دلته مور اپشن ښکاري. دوستانو په مور اپشن باندې زه کلیک کوم. لاندې به تاسو راشئ، په دې کې خپله بیه انتخاب کړئ چې تاسو څومره پیسې خپل موبایل ته لیږئ. دوستانو ما درته وویل دوستانو د 5 څخه نیولې بیا پورته چې تاسو څومره غواړئ خپلې پیسې موبایل ته د ایزي لوډ په شکل لیږلی شئ. ښه دوستانو زه راځم دلته لیږم. ما سره 2.1 BUSD و، 240
زه به دوستانو دغه انتخاب کړم 240 افغانۍ انتخابوم چې دې کې څومره دا لیږل کېږي او که نه څومره پیسې راڅخه کټ کوي 240 افغانۍ باندې زه کلیک کوم دوستانو دا لږ پروسه اخلي ګورئ دوستانو دلته 240 افغانۍ انتخاب شوې همدغه 2.9 بي یو اس ډي په دغه باندې موږ نه کټ کوي دوستانو تاسو باید څه وکړئ دوستانو را به شئ په دې لاندې کنفرم اپشن دلته چې کوم تاسو ته معلومیږي په دې لاندې کنفرم اپشن باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ کله هم دوستانو په دغه کنفرم باندې کلیک وکړئ لږ لوډینګ اخلي دوستانو دلته تاسو ته وایي یو کوډ به خپل ایمیل ته نمبر ته ولیږئ دلته ستاسو موبایل نمبر چې کوم باینانس جوړ کړی دی بل ایمیل ته درته لیږي دواړه کوډونه به تاسو ورکوئ زه نمبر ته هم کوډ لیږم او موبایل هغه ته هم لیږم ایمیل ته راځم دوستانو لومړی ماته کوډ راځي خپل موبایل ته سیم کارت ته دا کوډ راغی دوستانو دا کوډ به زه را کاپي کړم او دلته به دوستانو دغه ځای کې دا کوډ زه پیسټ کړم صحیح ده د یو کوډ هم پیسټ کړ اوس راځم خپل موبایل کې ایمیل را خلاصوم ایمیل ادرس ته به هم یو کوډ راغلی وي هغه کوډ هم زه دلته ورکوم دغه دی دوستانو کوډ ماته راغلی دی دا کوډ به زه کافي کړم دوستانو او دا کوډ به تاسو دلته هم ورکړئ ځکه باینانس زیات سیکور دی تاسو ته حتما دا کوډ درلیږي چې دوی مطمئن شي کوډونه دوستانو ما دواړه ورکړئ را به شئ په سبمیټ باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ دغه دی دوستانو ما دغه سبمیټ کړل پروسه د پیمنټ دوستانو سکسس ترانسفر شو ترانسفر پروګریس کې ده اوس موږ ته پیسې رالیږي دوستانو دغه د یو میسج خو راغی دغه دی دوستانو موږ ته د باینانس لخوا یو میسج موبایل ته راغی دلته دغه دی دوستانو یو بل میسج راغی تاسو ته ښکاري 2.9 بي یو اس ډي موږ ته سینډ کړل لږ په تمه کېږي اوس به زموږ موبایل نمبر ته پیسې راشي دلته به موږ نه حساب کټ کړي ښه دوستانو هغه پیسې چې کومې دي موږ ته یې راولېږلې دغه زه تاسو ته ښایم دغه دی دوستانو تاسو ته ښکاري چې دغه څه که تاسو ته میسج ښکاري زما نمبر هم ورسره معلومیږي او 240 افغانۍ یې ماته همدا اوس دا شیبه د باینانس څخه راولېږل شوې نو دوستانو په دغه طریقه تاسو خپل موبایل ته باینانس ته پیسې رالیږلی شئ نو زه تاسو ته دغه پیسې دلته هم درښایم دوستانو دغه د زما په حساب کې یو څه پیسې مخکې هم 209 افغانۍ زما په حساب کې زیات شو دوستانو دا وه طریقه په دې چې تاسو دغه ویډیو خوښ شوي که چېرته ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک او د خپل نور دوستانو سره هم شریکې کړئ مننه ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ